د سورې مؤمنون اول 9 آیاتونه دا د کامیابی هغه اسباب الله پاک پکې بیان کړي دي د انسان لپاره چې په کار د موږ ته لپاره ورونو چې په ترلاسه کولو په ځان کې را پیدا کولو کې کوشش انسان وکړي، حرص وکړي. د دنیا پر اسبابو پر مادیاتو باندې اکثر انسانان بلکې په سلو کې 99% انسانان حریصان. هر انسان دا غواړي چې شکور ولرم، هر انسان دا غواړي چې موټر دې می، ښه جامه دې می او عزت دې می او دا وها، لیکن حرص په دغه کې پکار دی. په دغه نو خبرو کې یا په شپږو صفتونو کې الله رب العزت په 9 آیات او شپږو صفتونو کې الله رب العزت د انسان د دنیا او د آخرت دواړو کامیابی او خیر پکې نغښتي دي. الله پکې یې دي هغه د مؤمنانو صفات چې الله رب العزت په دغه سورة المؤمنون په دې 9 آیاتو کې بیان کړي دي. کم دي. اول قد افلح المؤمنون، الله وی بلا شک او شبهه هغه مؤمنان کامیاب سول. دا هغه صفات دي چې په دنیا او آخرت دواړو کې کامیابی الله پاک انسان ته پکې شي. الله وی بشک کامیاب سول او دا خبریم په کامیابی الله شروع کړي. کوم کسان؟ هغه کسان الذين هم في صلاتهم خاشعون چې دی په خپل المنځو کې عاجزي اختیاري، دی په خپل المنځو کې خشوع کوي، خضوع کوي. د دوی د زړونه د الله رب العزت په وړاندې باندې ویریدونکي، الله ته متوجي په لمانځه کې او اندامونه آرامې په لمانځه کې او د لمانځه پر مهال د لمانځه په وخت باندې دی خپل فکر له دنیا، له نورو خیالونو، له دنیا د کارونو، د کاروبار، د دوستۍ او د نورو خبرو څخه پاک ساتي، بلکې په خیال او په زړه کې په سوچ او په فکر کې یوازې دی الله ته متوجي. الله وی بلا شک او شبهه دا کسان کامیاب سول. نو لمونځ دغسې په وجز پکار دی. د لمانځه صرف د ځان خلاصېدلو یا صرف اسماز دا ادا کېدلو خبره نه ده، بیا په لمانځه کې برکت نه. لمونځ دغه رنګه پکار دی. دوم صفت چې الله رب العزت په دې آیاتو کې بیان کړي دي هغه دا دی چې انسان له بېګټې او د پالتو د چټو خبرو څخه ځان وساتي. چې کومه خبره کې پیدا نه انسان یې باید ونه کړي. قرآن عظیم شان کې الله پاک فرمایي والذین هم عن اللغو معرضون، او هغه کسان الله وی کامیاب دي چې له لغو بېګټې او د بدو د پالتو خبرو څخه، د ګناه لرونکو خبرو څخه او له کارونو څخه مخ اړوي. خپل قیمتي وخت پر دغسې پالتو خبرو، پالتو کارو باندې نه ضایع کوي. وخت قیمتي دی، له دې نه سره زر جوړېږي. په دې باندې انسان ګټه کولی شي، الله راضي کولی شي، د آخرت ثوابونه په ترلاسه کولی شي. دریم صفت په دې آیاتو کې الله د کامیابو مؤمنانو دا یاد کړی دی والذین هم للزکات فاعلون، د زکات ادا کول. رب العزت فرمایي هغه کسان چې د خپلو مالو زکات ورکوي. دا کار نه یوازې د انسان مال په پاکیږي، بلکې د انسان د نفس لپاره له بخل او له دنیا د محبت او له مینې سم دا انسان پاکی، او دا د انسان دپاره خیر او صدقه هم ګرځي. دا د انسان دپاره د خپل قریب او نور د خدای د مخلوق مسلمانانو عام انسانانو سره، همسایګانو سره وغیره وغیره د هغو سره کومک و امداد هم ګرځي. څلورم صفت چې الله پاک بیان کړی دی په دغه آیاتو کې هغه عفت او د شرمګاه او د عزت ساتنه ده. الله رب العزت فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون، الله وی هغه کسان چې د خپلو شرمګاهو ساتنه کوي، یعنی له زنا، بېحیایي او د هر قسم ناروا شهوت څخه ځان لرې ساتي او یوازې له خپلو حلالو میرمنو سره د دې دا ضرورت دی پوره کوي. پنځم صفت الله د دغه مؤمنانو دا بیان کړی دی چې د امانتونو او عهدونو وعدو پوره کول دي. لکه الله رب العزت فرمایي والذین هم لاماناتهم وعهدهم الراعون، او هغه کسان کامیاب دي چې کله ورسره کوم شي امانت کېښودل سي، که هغه مالی یا رازي یا د الله حقوق یا د بندگانو، نو په هغه کې خیانت نه کوي. او کله چې له چا سره واده یا تړون یا واده ورسره وکړي نو هغه په پوره توګه باندې پالي.
پر خپل کړي واده خبره باندې ولاړی. شپږم صفت الله رب العزت دا بیان کړی دی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، د لمانځو پابندي کول. هغه کسان چې د خپل لمانځو کلکه ساتنه کوي، یعنی لمانځونه په خپل وخت په پوره ارکانو سره له سنتو او واجباتو او شرایطو سره تل په پابندي ادا کوي سره د ټولو آداب. نو په قرآن عظیم شان کې په سوره مؤمنون کې په دغه 9 آیاتو کې دغه صفات الله رب العزت بیان کړی دي د انسان د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره، او د دغه صفاتو درلودونکو کسانو ته د جنت فردوس زیری الله رب العزت ورکړی دي چې دا په جنت کې تر ټولو لوړې درجې ته ویل کیږي. الله رب العزت وی دی به الله پاک دغه مقام ته رسي او دی به په دې کې تل بیا پاتې همیشه پکې وسیږي. الله رب العزت موږ تاسو په دغه صفاتو باندې شایسته کی. الله دې مې د دنیا او د آخرت په کامیابی باندې ونازي. الله رب العزت دا صفات په موږ کې را پیدا کی. الله دې موږ په خپل فضل تر جنت پورې ورسي. الله رب العزت دې زموږ کور د ابد هغه جنت وګرځي.